بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، پاکستان کې الیکشن شوی دی. د الیکشن نه پس د قومي اسمبلی ړومبی اجلاس هم شروع شوی دی او په ړومبی ورځ باندې څنګه چې موږ ته پته ده چې ارکان یعنی منتخب ایم چې دي هغوی د خپلې عهدې هلې اوچتوي نه هلې اوچت کړی دی. اوس د دې نه پس چې کومې مرحلې را روانې دي نو په هغې کې د سپیکر انتخاب دی، د ډیپټي سپیکر انتخاب دی، بیا د پرایم منسټر د وزیر اعظم انتخاب دی چاته چې لیډر اف د هاوس هم ویلی شي، او ورسره بیا په اخره کې د اپوزیشن لیډر انتخاب دی. نمبر په نمبر دا وایو چې د دې د انتخاب طریقه څنګه ده. نو ګورئ د اجلاس دویم ورځ یعنی د دې نه پس چې اوس لکه سبا خیري کوم اجلاس وي نو په هغې کې به سپیکر انتخاب کیږي. د سپیکر انتخاب څنګه کیږي نو یو خو دا په سیکرټ بیلټ ورته وایي، په هغه طریقه کیږي لکه څنګه چې عام انتخاباتو کې موږ خپل اوټ پټ اچوو که نه، نو همدغه شان خفیه رای شمارای په لاره باندې به سپیکر انتخاب کیږي. او د اسمبلی د اجلاس چې دی د دې صدارت به کوي هغه پخوانی سپیکر، زوړ سپیکر. او چې کله ووټونه وشي او د هغې نه بس ووټونه وشمارلی شي او کوم یو ویننګ کینډیډیټ نه هغه ته به د سپیکر دا کرسۍ حواله کړی شي. او د دې نه پس په هم په دغه ورځ باندې کاروایي کې د ډیپټي سپیکر انتخاب هم په دغه خفیه راجع شمارای په لاره باندې کیږي. په دغه ورځ باندې هم د دقیقې پورې کاروایي اکثر وشي او بیا په بله ورځ باندې د وزیر اعظم انتخاب کیږي. نو تاسو ته دا معلومه وي که سپیکر ته څوک ولاړي او که د وزیر اعظم د عهدې لپاره هغه امیدوار جوړیږي نو دوی څنګه چې په عام انتخاباتو کې مخکې نه نومینیشن پیپر سبمیټ کوي که نه هغه شان په دې کې هم چې د قومي اسمبلي چې کوم سیکرټریټ دی نه هغوی سره دوی خپل مخکې نه هغه کاغذات نامزدګي جمع کوي. نو چې اوس چا جمع کړي دي نو هغوی به د وزیر اعظم په انتخاب کې امیدواران جوړیږي. څنګه چې موږ ته پته ده چې د مسلم لیگ یا د اتحادي پارټۍ چې دي د هغې د طرف نه شهباز شریف بیا یو پیرې ته د دغې عهدې لپاره خوښ شوی دی. اعظم دا انتخاب چې دی دا د سپیکر او د ډیپټي سپیکر د انتخاب نه په دې بدل دی چې په دې کې خفیه رای شماري نه ده بلکې اوپن بیلټ سیستم دی. په دې کې داسې هم کیدی شي چې لکه دوه کسان ولاړ دي، درې کسان ولاړ دي او سپیکر داسې وکړي چې کم کسان چې اے کینډیډیټ له ووټ ورکوي نه هغوی دی یو لابي ته ورشئ، کم کسان چې بي کینډیډیټ ته ووټ ورکوي نه هغوی دی بل طرف ته ورشئ، چې کوم سی کینډیډیټ له ورکوي نه هغوی دی بل طرف ته ورشئ. نو په داسې طریقې سره به بس په خپله پته ولګي که نه چې څوک چا سره لاړ او د میلمنو هغه ګیلري چې ده هغې کې چې کوم صحافیان ناست دي یا کوم نور کوم خلک راغلي هغوی ناست دي هغوی ته په خپله پته ولګي چې چا چاله ووټ ورکړو. نو په دې کې لکه داسې نشي کیدی چې یو سړی د یو پارټۍ دی او دی به ووټ دی بل له ورکړي، ځکه چې دا خو اوپن بیلټ دی. ها که چېرې اوس داسې وشي چې یو سړی د یوې پارټۍ دی او هغه ووټ د بلې پارټۍ هغې کینډیډیټ له ورکړو نو بیا د دې سزا ده او هغه دا ده چې دی به د ووټ هم نشي شمارلی او د ووټ خو لاړ د سیټ ورسره هم لاړ دی به بیا د ده د سیټ په چې دی خالي کېږي دا لکه فلور کراسینګ کې راځي نو په دې وجه باندې داسې نشي کېدی. د دې نه پس چې کله اوس هغه کسان وشمارلی شي هغه به مخامخ ښکاري که نه چې کوم یو سره کسان دي، ډېر دي، لږ دي، د اسمبلی سیکرټریټ یو افیسر چې کوم دی د سټاف یو ممبر هغه هغه ځای کې ولاړي دي که دوه ډلې که درې ډلې چې هر څومره ډلې د هغې هغه کسان به وشماري. نو چې چا پکې ډېر واخیسته نه به وزیر اعظم شي. خو اوس دې کې دغه ځای کې مسله راتلی شي چې په عین کې دا نشته ګینې چې د وزیر اعظم د کرسۍ ته به څو کسان امیدواران جوړېږي. نو دا دوه هم جوړېدی شي خو د دوه نه سوه هم جوړېدی شي. اوس که چېرې داسې وشو چې 169 چې کوم ریکوایرډ میجارټي ده چې 51% چا واغسته نه وزیر اعظم کیږي. اوس که چا دا پکې یو پکې هم دا وانغسته نو بیا به څه کیږي؟ نو بیا به داسې کار کیږي چې هغه ړومبي چې کوم دوه راغلي نو په هغې کې به بیا یو پیرې د ووټینګ وشي او په هغې کې چې وشي نو خامخا صفا خبره ده چې یو طرف والا خو به ډېر اخلي. اوس په اخره کې چې د اپوزیشن لیډر کوم انتخاب دی نه دا بیا د نورو ټولو نه بدل دی او هغه داسې بدل دی چې ګوري د مشرف تر زمانې پورې دا د سپیکر یو ثوابدیدي اختیار و چې هغه به څوک په اپوزیشن کې اپوزیشن لیډر جوړو. نو د مشرف په زمانه کې داسې کار وشو چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ سره اکثریت او بیا هم سپیکر د اسټبلیشمنټ په وینا باندې مولانا فضل الرحمن قایدي حزب اختلاف جوړ کړ، اپوزیشن لیډر یې جوړ کړ. د دې نه پس بیا دا پارټۍ چې کوم دي د پیپل پارټۍ په حکومت کې کېناستل او په دغه باندې پکې هم بحث وکړ چې کله 18وي ترمیم پاس کېده نو په 18 امینډمنټ کې یو شی کې پکې دا شامل کړو چې دا د سپیکر خپل اختیار نه دی بلکې دا د اپوزیشن پارټۍ چې کوم دي نه د دوی خوا کړه چې دوی کوم یو سړی اپوزیشن لیډر جوړوي. داسې هم کېدی شي چې یو پارټۍ والا بلې پارټۍ والا دریو پارټو والا هغوی دي او هغوی وایي چې زموږ د اپوزیشن لیډر دي. اوس چې د دوی اتفاق نه راځي او دوی وایي چې زموږ د اپوزیشن لیډر دي بیا د دې لپاره داسې کار به کولی که نه چې سپیکر به دوی ته ووایي چې کوم یو کس وایي چې زه د اپوزیشن لیډر د عهدې لپاره امیدوار یم نو هغه د هغه ټولو ایم این ایز چې دله کوم ووټ ورکوي نو یو لیست جوړ کړئ او د هغې ټولو ایم این ایز نومونه پکې ولیکئ او د دې نه ساین واخلئ.
نو چې دی هغه لیست جوړ کړي او ساين ته واخلي، هغه بل هم لیست جوړ کړي ساين ته واخلي، نو سپیکر صاحب له اوسي الته کې به سکریټریټ کې به جمع کړي، هغه به هغه اوشماري چې هغه اوشماري نه په خپل په پته ولګي چې چا په لیست کې کسان ډیر دي، دا هغه په سپورټ کې کسان ډیر دي، نو هغه به اپوزیشن لیډر شي. هیله مې ده چې تاسو به د دې ویډیو نه څه زده کړه کړي. د داسې ویډیوز لپاره زمونږ چینل ګورئ. د الله په امان.